د بلخ ولایت د پاسپورت مدیریت مرستیال د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ادارې د خپلو مراجعینو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړې دي او اوس خلک کولی شي په کمه موده کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې په تېر یو کال کې څه باندې 100,000 پاسپورټونه د شمال زون په کچه ویشلي دي او دغه راز په همدې موده کې د 411 بهرنیو اتباعو ویزې چې نیټې یې پای ته رسېدلې وې غځولې دي. 1403 کال څخه تر 1404 کال پورې اندازتاً د 100,000 پاسپورټونه موږ اجرا کړي دي چې مراجعینو څه مشکل و موږ ټول حل کړي دي. دې ټول ته مو خپل پر نوبت باندې پاسپورټونه ورکړي دي. بهرني کم زموږ میلمانه چې راځي د خارج څخه هغو ته موږ ډېر په اسانه طریقه باندې د ویزو ترتیب برابر کړی دی. نو تقریبا 411 ویزې په سږ کال کې موږ خپل میلمنو ته ورکړي دي. نو په ډېر اسانه طریقه سره مو هغه مشکل حل کړی دی. ښاغلي عاصم همداراز وویل چې د دوی ټول ورځني فعالیتونه د یو منظم پلان له مخې ترسره کیږي چې له دې سره یې د هر ډول ګډوډیو او جعلکاریو مخه نیولې ده. 1403 کال څخه چې موږ دغه ثبت نام شروع کړی دی د 1000 کسانو څخه مخکې وو، اوس اندازه ډېر نورماله سوې ده، 300 کسه ته رارسېدلې ده. یعنې مخکې ډېر وو، اوس زموږ مراجعین ډېر کم سوي دي، یعنې په دې خاطر چې مشکلات یې خلاص سوي دي. ورته مهال د مزار شریف ښار اوسیدونکي په داسې حال کې چې د یاد مدیریت د کارکوونکو له اجراتو او غوره چلند څخه خوښي څرګندوي وایي چې له دې مخکې به د پاسپورت لپاره د اسنادو پړاویز بهیر ډېر وخت نیولو، خو دمګړی دغه بهیر یوازې په یو ورځ کې پای ته رسیږي. قبلا پاسپورت گرفتن بسیار مشکل بود، دشوار بود و اگر یک متقاضی میخواست که پاسپورت بگیره یک طی مراحل بسیار زمانبری را سپری میکرد. حال خوشبختانه روند بسیار سهل و آسان و کوتاه شده. سالهای اول که بود بسیار دشوار بود، تقریبا 1 سال 1.5 سال نوبت می اومد به شهر مزار شریف، با کابل که بود به شهر و دیگه فعلا باید وویل شي چې په تیرو وختونو کې به د پاسپورت اخیستلو پروسه له ډیرو ننګونو سره مخ کېدله چې له نیکه مرغه د مسؤلینو په دوامداره هڅو اوس دغه بهیر ډیر اسانه شوی او مراجعین کولی شي په کمه موده کې خپل پاسپورتونه ترلاسه کړي.